هذا مخشم وليس الله للأضمان څوک پاتې دی راځئ حاجي صاحب حنفي صاحب خو پرېږده مهرباني راځئ کار خو لکه هر څوک چې زموږ فریضه دا ده چې دغه مملکت ته پس له ډېر وخته امن راغلی او بله ورځ مې واورېدل چې په یوه اونۍ کې یو انسان قتل شوی یا تلف شوی ګورئ د دې نعمت قدر وکړئ دلته داسې ورځ وه چې په هره ورځ کې 300 نه تر 400 کسانو دا تلف کېدل نن خدای په دغه ملت باندې داسې رحم وکړ او داسې کرم یې وکړ او داسې عنایت یې وکړ په دې ملت باندې چې نن داسې حاکمان حاکم دي داسې نظام حاکم ده چې په هغه په یوه اونۍ کې یو انسان تلف کېږي هغه به والله اعلم چې وجه به یې څه وه نو عرض دا ده چې دلته راتګ دلته اوس د خدمت زمینه مساعده ده ټولو افغانانو ته فرد ملت ته ټول راوګرځئ ما عرض وکړه چې څه امکانات په اختیار کې لري د الله په خاطر د ملت خدمت وکړي د ما دلته راتګ صرف وجه او علت او غرض او غایه همدغه ده لکه څنګه چې جناب امیر صاحب مرحوم د دغه ملت خیرخواه او بېمزده خادم و هماغه لار به موږ تعقیبوو او دغه ملت ته به انشاءالله سوکالي ښېرازي سرفرازي دا به راوړو او دغه ملت به د دنیا له ملتونو سره یو سیال ملت ګرځوو انشاءالله دا خو یو بیان حقیقت ده وایي عیان ته څه بیان ده دا پردي وو دا د یو دښمن په څېر باندې راغلي وو د دوی برنامې خو ډېرې خوشرنګه وې چې موږ دلته راځو موږ دلته دا ملت ته فلاح او بهبود راولو خو تاسې ولیدل چې دلته دوی څه جنایتونه وکړي څنګه کسان یې حاکمان کړي وو څه چور چپاولو څه قتل و کشتار و نو د دې ملت جرړې یې وایستلی دغه ملت یې په سوونو کلونو باندې شاته بود له ترقي نه له تعلیم نه له بهبود نه د سرفرازي نه نو د هغو جنایتونه که ووایو هغه به مسل کتابونه پرې ډک سي خو اختصار به دغه وکړو چې الله دې بیا دغه ملت له دغسې خونخوارو او جاني دښمنانو نه وساتي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په دغه ملت کې یو بل ته لاس ورکړو د وروري فضا راولو د محبت او د لورینې دلته داسې یو انقلاب برپا کړو چې عرض مې وکړي چې دغه مملکت په لنډ وخت کې د مملکتونو سره سیال که زه ورته وایم وایي لیس الخبر کالمشاهده دوی دلته داسې تجربه وکړه چې دوی کله راتلل هم بعضې هغو کسانو چې هغو پخوا تجربه کړې وه ورته ویلي وو چې زموږ له تجربې نه فایده واخلئ او دغه ملت سره ټکر مه وهئ نو دا وارې خو ټولې نړۍ الحمدلله دا ملت تجربه کړ د دوی ایمان یې مقوته د دوی هوډ یې مقوته او د دوی د خپلې خاورې سره محبت یې مقوته نو اوس به انشاءالله دغه غلطي څوک نه کوي افغانستان ته انشاءالله دا خو خوشحالي ده د خپله خبرې وکړي دا خو د افغانستان د جهاد یو چت تنظیم نه خاندان د حرکت انقلاب اسلامي بچی ده فی الحال ورثه د حرکت انقلاب اسلامي د په غاړه ده دا خو یو ښه خاندان د افغانستان د محب نه محب ده او د افغانستان د مجاهدینو نه مجاهد ده او د امارت د ملاتړو او د امارت د مبارکي د امارت د خوشحالي لپاره زه امید لرم چې خپل تشریف راوړی د افغانستان مولوي صاحب که تاسو خپله د جهادي قماندان په صفت باندې ووایئ دا موبایل د چا ده تاسو څومره له اسلامي امارت نه ملاتړ کوئ له دې وروسته که چیرې شرایط بیا هغسې او څومره اوس مو خدمت ته مټې بډولي دي د اسلامي امارت نه خو دا معلومه خبره ده چې که افغانان په داخل د افغانستان کې دي که خارج د افغانستان کې دي دا یو لوی نعمت خدای راوصلی ده مونږ بلکې د مونږ ملت ټول مسلمان ملت چې د اسلامي امارت نه ملاتړ کړی ده او ملاتړ کوو پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره